درنو مینوالو سلام، وخت مو په خیر. ځایناستی حکومت افغانستان کې سولې او ولسواکۍ ته لنډه لار، ولس، حکومت او طالبانو ته د نوررحمن لیوال وړاندیز. په افغانستان کې د ولس، حکومت او سیاستوالو ترمنځ تر ټولو ستره ستونزه بېباوري یا بې اعتمادي ده. دغه ستونزه دوی اړباسي چې پر ځان، کورنۍ، انډیوالانو توکم ملا وتړي او نورو ته د اړنګ یا شک په سترګه وګوري. د بېباورۍ دغه ستونزه ټول افغانان خو په ځانګړي ډول سیاستوال د پردیو د سیسو ښکار کوي، په پردي پالنه یې اړ کوي، د خپلو وګړو له همکارۍ او خواخوږۍ څخه یې لرې کوي یا محروموي، او په پایله کې سیاستوال او ولس دواړه له ډېرو ستونزو سره مخ کوي. دا وخت ولس، حکومت او سیاستوال هغوی چې په حکومت کې او که له حکومت څخه بهر بډوالۍ یا مخالفت کې دي له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی ترمنځ بېباوري خپل اوج ته رسېدلې، یو بل ته په سنګر کې ناستي، سر ورکوي خو د خپل ورور لپاره سنګر نه ورکوي، چې بېنیاوي یا بې عدالتي رامنځته کړې. د افغانانو لپاره تر ټولو ستره لاسته راوړنه به دا وي چې ترمنځ د باور چاپیریال رامنځته شي. دغه د باور چاپیریال یو سیاسي جوړښت رامنځته کولی شي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي، له درغلیو او ناخوالو پاک وي، سیاسي او دودیزه یا قانوني بڼه ولري، اسانه او په ګړندۍ او ارزانه توګه رامنځته شي. ځکه افغانان نور د سولې، پرمختګ او ښې حکومتولۍ په نوم له اوږدو بهیرونو څخه ډېر ستړي او زیانمن شوي دي. د یو ټولمنلي ځایناستي حکومت لپاره لاندې وړاندیز کوم او هیوادوال رابولم چې د افغاني ارزښتونو په رڼا کې یې لا پیاوړی کړي. د ځایناستي حکومت جوړښت داسې یو جوړښت چې په بیړه منځته راشي، په نړیوال سیاست او دویونو یا قوانینو کې دود وي، تلپاتې سولې او ولسواکۍ ته افغانان په لنډه لار بوزي. د افغانستان درې مهمو لورو، ولس، حکومت او طالبانو ته د منل وړ وي رامنځته کول دي، تر څو ټول له جګړې ووځي او هیڅ لوری ځان بایلونکی نکیر یا احساس نه کړي. لومړی لوری ولس ته د رخته یا حق ورکړل شي چې د ځایناستي حکومت لپاره 300 خپلواک کسان د ولس په استازیتوب د ځایناستي ولسمشر لپاره ځانونه ونوموي. د ولس په استازیتوب دغه کسان باید د ولسمشرۍ وړ او د تیرو 40 کلونو د ناخوالو برخه نه وي. د هیواد اوسنیو اکرونو یا حالاتو ته په کتو د میشتو توکمونو په خوښه هر ټبر څخه یو یا څو کسان به اړوند ټبر لومړی او بیا د توکم په کچه غوره کوي. پای کې د توکم په ملاتړ به یې د ځایناستي ولسمشر لپاره نمایندوي. دویمه لار د نمایندولو د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او نورو جوړښتونو له لارې کیدای شي، خو د توکم پر بنسټ نمایندېدل تر ټولو ولس منلې لاره کیدای شي. یاد یې ساتئ چې افغانستان کې توکمیز غونډال یا سیستم تر حکومت او سیاسي ګوندونو پیاوړی دی. دویم لوری حکومت د ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله سیاسي تړون لاندې حکومت له هغو ډلو جوړ دی چې تیر 19 کاله حکومت کې ګډ او په هیواد کې د جګړې برخه دي. دوی د حکومتولۍ، ولسواکۍ او نیاو یا عدالت چیغې وهي، خو یو یې هم رامنځته نشو کړی. دوی د دویم لوري په ډول د ځایناستي حکومت او ځایناستي ولسمشر لپاره خپل 150 نمایندان ونوموي. دریم لوری طالبان چې د امارت غوښتنه لري او له تیرو 13 کلونو څخه په جګړه کې ښکیل دي. د ځایناستي حکومت او ځایناستي ولسمشر لپاره د له خپلو انډیوالانو 150 نمایندان ونوموي. که د دوی انډیوالانو ځایناستي ولسمشري وګټله، امارت ته خپور کړي. له ولس څخه باید ځکه د دواړو لوریو په برابر کسان ونومول شي چې حکومت او طالبان دواړه د خپلو ډلو د ګټو لپاره په جګړه او نورو ناخوالو تورن دي. دا به بهیر د ولس د باور وړ کړي. د ځایناستي ولسمشر ټاکل د دغو 600 کسانو ترمنځ د رڼې او په ژوندۍ بڼه مخامخ ټاکنې وشي، لکه څنګه چې د ټاکنو جرګګیو یا کمیسیونونو د چارواکو په اړه وشوي. هر ځایناستی ولسمشر نومان به 2 رایې ولري، یوه به د ځان لپاره او بله به هرومرو د خپلې خوښې بل نومان ته کاروي. په پایله کې چې هر چا ډېرې رایې وګټلې، هغه د ځایناستي ولسمشر په ډول خپله کابینه چې وزیران، والیان او نورې مهمې سیاسي دندې دي د برابرې سلنې پر بنسټ له دغو 3 ډلو نمایندانو څخه وټاکي.
دغه ټاکنې دې د نړیوالو په امنیتي او دفاعي ژمنتیا په خوندي ځای کې ترسره شي، خو د ټاکنو چارې به په خپلواک ډول د نمایندانو لخوا اداره او ترسره کیږي. ځایناستی حکومت حکومت به اجرایه ځواک په بشپړ ډول بدلوي او په خپل واک کې به یې راولي. د مقننه ځواک ولسي جرګه کې به د اوسنیو استازو په تناسب دریمه برخه د طالبانو په خوښه ورډیریږي. د مشرانو جرګې وخت څو ځله پای ته رسیدلی، خو غړي په ځایناستي ډول چارې پر مخ بیایي. د حکومت په ونډه کې د ځایناستي ولسمشر لپاره دوی غوره نمایندان دي او دغه جرګه باید ړنګه شي. د ځایناستي ولسمشر له ټاکلو وروسته له پاتې 3 ډلو نمایندانو څخه به په برابر شمیر د خپلمنځي ټاکنو له لارې د مشرانو جرګه بشپړه کړل شي. 1 کال وروسته به د دغې جرګې لپاره ولایتي جرګګیو ټاکنې وشي. دفاع او امنیتي چارو کې به دریمه برخه د لوړو چارواکو طالبانو لپاره جوړیږي. د طالبانو جنګیالي به له وړتیا سره سم د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې ګمارل کیږي. قضایه ځواک کې به هم دریمه برخه د طالبانو ګمارل کیږي. ځایناستی حکومت به په 1 کال کې د ټاکنو او نورو دویونو یا قوانینو کې سمون راولي. 2م کال کې به د مقننه ځواک نیمګړې برخې مشرانو جرګې لپاره د ولایتي او ولسوالیو جرګګیو ټاکنې ترسره کوي. په 3م کال کې به د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کوي. د ټاکنو په پایله کې به ځایناستی حکومت واک د 9 کالو لپاره راتلونکي حکومت ته سپاري چې یوازې یوه 9 کلنه دوره د حکومت کولو رخته یا حق به لري. 2 دورې حکومتونه په افغانستان کې بریالي او ګټور نه وو. هغه حکومت به په 6م کال ټاکنې ترسره کوي او نوي حکومت ته به واک سپاري. زما په اند د افغانستان له اوسني کړکېچ څخه د وتلو تر ټولو اسانه ګړندۍ او معقوله لاره او په دې ډول به ټول ګټونکي شي. هم به په افغانستان کې د ځایناستي حکومت خپلولو سره نابریالیو حکومتونو لکه د 1498 ملي یوالي حکومت پای کې د خپل واک غځولو لپاره د ولسمشرۍ ټاکنې نه ترسره کول او نور ستونزو پر وخت بې پرې حکومت رامنځته کول دودیز یا قانوني شي. یاد دې ساتئ چې د افغانستان اوسني دویونه یا قوانین حکومت واک ته رسولی شي، خو د ناوړتیا په وخت کې له واکه څخه د کوزولو هیڅ دودیز یا قانوني لاره نه لري. اوس که ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله داسې انګیري چې طالبان به د اسلامي حزب په پلونو لاړ شي، دا ناشونې ځکه ده چې د اسلامي حزب ډیری برخه غړي د بوند د تړون له مخې رامنځته شوي حکومت کې ګډ وو. اوس که یو څو طالبان د اسلامي حزب په لار لاړ شي، ډیری نه ځي او د اوږدې مودې لپاره به جګړه روانه وي. طالبان هم که داسې انګیري چې د ډاکټر نجیب د حکومت په څیر به حکومت چپه کړي، کیدای شي ډیر وخت او سرښندنو وروسته هم ناشونې وي. ځکه موږ په طالبانو او حکومت غږ کوو چې راځي د دې لپاره چې د خپلو ملګرو او ولس سر او مال مو ژغورلی وي، د ځایناستي حکومت دا وړاندیز ومنئ. د یادونې وړ ده چې ځایناستی حکومت په لومړي ځل د ملي یوالي حکومت په پای کې د 1498 کال د غبرګولي لومړۍ نیټې له کړکېچ څخه د وتلو لنډې او اوږدې لارې چارې تر سرلیک لاندې ولس حکومت او ولسمشرۍ نمایندانو ته وړاندې شو.